السلام علیکم. په کورنۍ کې د میرمنې مسئولیتونه د سالمې کورنۍ د پلیلیست ویډیو ده. موږ په کورنۍ کې د میړه او میرمنې ګډ مسئولیتونه ویلي و. د میړه مسئولیتونه هم ویلي و. نن په کورنۍ کې د میرمنې مسئولیتونه وایو چې میرمن کوم مسئولیتونه په ژوند کې لري. اول د میړه احترام دی. حضرت مسلم ویلي دی وایي هغه ښځه چې د میړه د ازار سبب کیږي، د دې سبب کیږي چې د میړه بې احترامي وکړي، میړه کوچنی کړي، میړه ته دا احساس ورکړي چې والا زه رئیس یم ته عسکر یې. وایي د دا ښځې عبادت نه قبلېږي. هغه که لمونځ یې، هغه که دا مریان ازاد کړي، هغه که دا هر څونه عبادت وکړي، عبادت یې نه قبلېږي. بل وایي د ښځې دویم مسؤلیت په کور کې چیش دی؟ د میړه سره خواخوږي او ملګرتیا کول. وایي خواخوږي کول د میړه سره دا په میړه کې د جرأت او شجاعت احساسات پیدا کوي. د ده په وجود کې داسې کیمیاوي مواد ترشح کیږي، د ده په وجود کې داسې هورمونونه ترشح کیږي، داسې هورمونونه فعاله کیږي چې دا میړه احساس کوي چې زه با جرأته نارینه یم، شجاع یم، زما میرمن ماته مثلا خواخوږي راسره لري. میړه د مشکلاتو سره مخ شو ته خواخوږي ورسره وکړه، دا مشکلات به حل شي. میړه بیا پیسګي لري، د میړه په جیب کې پیسې نشته، ته ورته وایې چې اوکې ته پیسې نه لرې، زه ستا په حال شکر در سره کاږم. ګوره یو مثال درکړم، دا زما دویم میړه چې ما واده ورسره وکړي د ماته هېڅ شی رانه کړل، حتی یوه هم ګشتره یې نه رانیول. ول زه پیسې نه لرم چې زر رانیسم، مال اوکې. ول زه پیسې نه لرم چې لسو نفرو ته ډوډۍ ورکړم، مال سمه ده. زه چې پروانه ضیایي په ټولنه کې یو پېژندل شوی کس وم، د ده سره مې سر کښته کوي، ده و دوو نفرو ته ډوډۍ ورنه کړل، مال سمه ده. ساده نکاح باندې مو ژوند شروع کړي. ما د ده سره خواخوږي درلودل چې اوکې ستا اقتصادي وضعیت ښه نه دی، اوکې زه یې منم، لیکن ده د دا څخه سوء استفاده شروع کړه. بلا دا خره ده، دا نه به پوهېږي. داسې نه. که ته اقتصاد دی خراب دی، که ته په اقتصاد کې مشکلات لري، که ته په ژوند کې نور مشکلات لري، دا چې ښځه ستا سره سر کښته کوي، دا چې ښځه تا حمایت کوي، ته شا دې درېږي، ته باید د هغې څه مننه هم وکړې. یعنې یو ښځه باید داسې جوړي. زه د ځان صفت نه کوم، زه ښه ښځه نه یم. ما د دویم میړه سره مینه درلودل، پر ما ګران و. یعنې دا چې پر ما ګران و، زه د دې سبب سو ما ته د ده سره واده یو معنوي معنا درلودله، نه مالي معنا. لیکن ده ته ما هېڅ ارزښت نه درلودی. زه اصلا نه وم ورته مهمه. ورته مهم دا و چې پیسې ترلاسه کړي، بس ولاړ سي، خرڅ یې کړي، او یا هم ما ودې ته ودرېږي. زه بیا د ځان سره بوتلم، په خلکو بیا په ما پور وکړي. ما چې د ده څه طلاق واخیستی، یګانه کار چې مې وکړی هغه دا و چې خلکو ته یې زه پیاولی وم، د خلکو څخه ما پور کړی و، د هغو خلکو پورونه مې ورته کړل. دا د میړه هغه نتیجه وه د ښو چې ما ورسره وکړل. خو ګرانو ښځو، که تاسو د میړه سره ښه کوئ، باید دا تمه هم د میړه څه ولرئ چې هغه ستاسو قدر وکړي. کوم قدر نه کوي، بیا نو ښه کولو په درد نه خوري. دریم مساله شکر کښل او قناعت غوره کول. یو ښځه باید شکر وکاږي د میړه پر هر حالت باندې. خو نارینه باید بیرته د دې ښځې قدر وکړي چې والا دا قناعت را سره کوي. زه پروانه ضیایي، ما د ده سره معنوي نکاح وکړل. ده ما ته په یوه کې دا راکړه، زما سر یې راکښته کړي. ما د ده سره شکر وکړئ، قناعت مې وکړي. بعض وخت موږ ښځې قناعت کوو، شکر کاږو، مقابل طرف مو قدر نه کوي. دلته بیا ګډوډي جوړېږي. باید که ښځه دغه کارونه کوي، نارینه باید حمایت وکړي، مننه وکړي. څلورم د میړه له عیب پلټلو څخه ډډه وکړي. ما چې دا مشترک ژوند کوي، زه یو مثال درته وایم، دا زما میړه هم درواغجن و، هم غل و، هم ژوند یې په ګونګه کې تېروي، خپل د مسؤلیتو څخه فرار یې کوي، ډېر درواغ یې ویل او ډېر منافقت یې کوي. ما یوه ورځ درته مخامخ نه دي ویلي چې ته دغسې. کله چې ما تصمیم ونیوی د طلاق، ما کوشش کوي ډېر په احترام سره یو د بل څخه جلا سو، او زه هېڅ وخت د ده نوم بیا وانخلم. ما ده ته یو شرط کښېدوي، مال که غواړې دا ستا ټول بد چې زما سره کړي دي، دا زه خلکو ته ونه وایم، د انسان د زوی په رقم طلاق خط امضا کړه،
او نور حق نه لري چې زما سره کار ولري، د طلاق خط نه امضا کوي، ځکه چې دلته خو د لنګه غوا لیدلې وه، لنګه غوا ده پروانه، قرار به پیسې راکوي، دا چې د هره کمه کوي که پور کوي که خلکو ته سر ټیټه کېږي ما ته بیا راکوي، زه بیا یم د بلې ماینې و په اولادو بیا مصرفوم. نه زه خو احمقه نه یم، نه زه فایشه یم. فایشه ښځه میړه ساتي. ما ډېرې ښځې لیدلي چې هغه فایشه صفته دي، قرار یې دغسې یو نرښځوکی میړه ځان ته پیدا کړی، په جیب کې د ځان سره اخیستی، پیسې هم ورکوي، وایي دا زما میړه دی. نه بابا داسې میړه زه نه ساتم. لیکن ما د ده ای پلټل نه کول، مخامخ مې نه ورته ویلی چې ولا سپکه مې نه ورته کتل. ما صبر کوي، مال یوه ورځ به دی سم سي، هغه دی تو خوندې هم نه سمېدی، نو مجبوره سولم چې لاس ولم. زما توصیه و ښځو ته دا ده تر هغو چې دا نفر ستا میړی په معنوي توګه په ذهني توګه کوشش وکړه احترام یې وساتې، ویې منې د هغه ټولو شیانو سره. ګوره زما میړه کې دغونجې بدیانې وې، ما مخامخ هغه ته بې احترامي نه کول، نه مې ورته ویل چې دا دغه بدیانې در پکې شته، درواغجن یې، غل یې، څه یې نه مې ورته ویل، ته وایسئ هم مو ورته وایاست. خو که چیرې ډېر یې په نفس تنګه کړلاست، بیا کښېنئ یو د بل سره خبرې وکړئ، او که خبرې نه منلې او په ګونګه کې ځان ساتئ لکه په داسې سرنوشت چې زه اخته وم، بیا تاسو ښځې کولی شئ قضایي ارګانو ته مراجعه وکړئ. شکر په افغانستان کې اوس امارت ډېر ښه توجه کوي، د ښځو و قضیو ته امر بالمعروف ریاستونه شته، محکمې شته، ورسې مراجعه وکړئ او خپل حق د قاضي څخه واخلئ. پنځمه مسئله افت او سترګې ساتل له نورو څخه. د ښځې یو مسؤلیت دا دی چې خپل افت وساتي. د مشترک ژوند یو قانون لري، نارینه باید خپل پر ښځې باندې غیرتي ښځې ته ووایي چې ته خپل حجاب مراعت کړه، ستا ته زما یې او د نورو ته خپل ښایست مه ښکاره کوه. د ښځې بیا دا دی چې خپل افت وساتي، خپل سترګې د نامحرمو څخه وساتي. داسې نه کېږي چې یو نفر دې میړۍ ته د بل نفر و سترګو ته ګوري. د نورو نارینو څخه باید ځانونه وساتي، حجاب مراعت کړي، سینګار و نامحرمو ته ونه کړي، تنهایي و محرمو خلکو ته وکړي. او یو شی به موږ ښځو ته ووایو چې ګرانو ښځو، که الله جل جلاله تاسو ته ویلي دي چې حجاب مراعت کړئ، دا په دې خاطر د نارینو جنسي غریزه داسې ده لکه یو دریاب. د دریاب خپل موج په واک کې نه دی، کله یو موج آرام در باندې راسي، کله یو موج تیز در باندې راسي. تاسو ښځو ته چې الله جل جلاله ویلي دي چې تاسو خپل عفت وساتئ، تاسو خپل ځان له نامحرمو وساتئ، د باندې چې وځئ سینګار مه کوئ، یا مثلا ویډیو چې جوړوئ خپل ښایست مه ښکاره کوئ. ګورئ ګرانو دوستانو، که زه اوس راولاړه سم ویزه واخلم ولاړه سم په دا نږدې ترکیې کې کښېنم، زه اوس فلحال په تهران کې یم، ولاړه سم په ترکیې کې کښېنم، یا مثلا ښه وریښتان رایله کړم، ښه ځان جوړ کړم، ښه ځان لوکس کړم، د ویډیو جوړه کړم، بیا نو وګوره چې زه څنګه ښایسته کېږم. خو زه دا کار نه کوم. نورو ښځو ته هم زموږ توصیه دا ده، دا د نارینو شهوت داسې دی لکه دریاب. یو نارینه به ډېر سوړ ارام یو دم یو حالت پکښې راسي د جنسي غریزې، چې د هر نارینه د ځان مدیریت نه دی سته، هر نارینه عاقل نه دی، هر نارینه پوه نه دی. په نارینو کې ډېر بې عقلان سته، ډېر احمقان سته، خپل د شهوت مدیریت یې نه سته، په وسواس ناجوړي اخته یې، جنسي اعتیاد باندې اخته یې، وسواسي جنسي غریزې لري. د داسې افرادو څخه باید موږ ځان وساتو. موږ ښځې، ما یو څېړنه کوله، بیا زه څو زندانو ته ولاړم، په زندانو کې مې دغه خلکو سره خبرې وکړې چې جنسي تیاره یې کړی و. ما ته بیا ویله ول پر ما یو آل راغلی، زما خپل ځان نه سوی کنټرول کولی. نه خیر نه، ته ځان کنټرول کولی سې، ته باید ځان مدیریت کړې. ګرانه وروره، ځان مدیریت کړه، مدیریت زده کړه، جنسي مدیریت. لیکن د خلکو نه دی زده، خلک نه پوهېږي. وحشي درنده نارینه سته، دغه نارینه چې ته خپل عفت ونه ساتې، ته خپل سنګینواله ونه ساتې، ته خپل ځان ته سینګار ونه کړې او د خلکو مخ ته ولاړه نه سې، خو دغه نارینه تا ته په بد نظر ګوري او دا ستا د میړه د سرټیټۍ سبب کېږي. دغه ښځې چې وریښتان رایله کړي، ځان یې ښه میکاپ کړی یې، ځان ښایسته کړي، بیا ویډیو ریکارډ کړي، دغه ښځې چې زه غواړم دا ښځې په هغه ورځ ووینم چې د حشر د محشر په ورځ کې دوی د دې جواب الله ته ووایي. ګورئ،
و ویډیو ته ځان سینګارول هم ګناه ده. په پخوا زمانو کې به خلکو ویل په سینګار د ښځو د باندې نه وځي. اوس بیا موږ وایو په سینګار به ویډیو ته هم راځه نو خوري. ستا میړه که واقعا غیرت لري، که خپل د میړه‌توب مسئولیتونه ادا کوي، اول باید دا کار وکړي چې خپل د میرمنې پر میډیا باندې یا د باندې د سینګار په شکل د راوتو مخه ونیسي. او راځو په 6 درجه کې د کورنۍ مدیریت او پلان جوړول هم د ښځې کار دی. ښځه باید دا ته پلان ولري چې کومې پیسې زما د مستو دي، کومې پیسې مې د میاشتې د ډوډۍ دي، کومې پیسې مې د کتغ دي، کومې پیسې مې د پسنداز دي. مدیریت باید ولري. د اولادو مدیریت باید ولري چې اولادو ته کم کارونه په دا هفته کې زه کوم. هره ښځه باید هفتهواره پلان ولري خپل ژوند ته. داسې نه چې بلا ژوند روان وي، ښځه ډوبه پرته وي وایي ځه میړه مې کوي. نه، ښځه باید په کور کې فعاله ونډه ولري په مدیریت کې. لکه یو استاذه چې صنف ته راځي، او زه پخپله د پوهنتون استاذه یم، زه چې صنف ته ځم د صنف شروع، د صنف میانه، د صنف کنټرول، د صنف مدیریت، بیرته موضوع خلاصول، خلاصه د درس ویل او د صنف وتل مدیریت یې زما په لاس کې دی. ښځه هم باید دغه رقم خپل د کورنۍ مدیریت یې په لاس کې. ښځه دا هم باید ولري چې په کور کې د عاطفي او رواني فضا جوړه کړي. داسې یو عاطفي رواني فضا جوړه کړي چې میړه په هغه کې د شجاعت، د رئیستوب احساس وکړي، اولادونه د عاطفي مړښت احساس وکړي. داسې ښځه باید نه چې د کور رئیسه دا یې میړه څخه یې سکټه جوړ کړي. زما یو علت چې دا دوه میړه سره جلا شولم دا و، دا زما میړه زما څخه داسې یو شی جوړوي، ورسره ته کار وکړه، کور ته یې راوړه، زه بیا خورم. لیکن ما په 2019 کې یو مصاحبه کړې وه. بیا په هغه مصاحبه کې زما سوال وسو، هغه ښځې چې دغه کوي میړه ساتي، ته هغوی اړوند څه نظر لري؟ مال هغه ښځه چې میړه ساتي، هغه ښځه چې داسې میړه یي چې په جیب کې د ځان سره ګرځي. زه میړه په جیب کې د ځان سره ګرځم. مال خو دا سمه ښځه نه ده. که دا ښځه سمه وای، یا اول میړه نه ساتي، میړه باید د ځان څخه، موږ نه وایو چې میړه اقتصاد خراب وي، میرمن کومک ورسره وکړي، دا معنا میړه ساتل نه، دا نه. دا داسې دی لکه دا زما دوه میړه نه کار ته تلي، نه بار ته تلي، نه ژوند معلوم و، نه میاشتنی عاید معلوم و، نه پلار معلوم و، نه مور معلوم و، نه خپلوان معلوم و، نه دوست درلودی، نه دښمن درلودی. راغلی و زما د افغانانو په سر په ما پسې و، ول ته مې ساته، ته موټر را رانیسه، په خپل خپلوانو څخه پیسې پوروه، پلانکي ته ځه پیسې پوروه، د خلکو څخه پیسې اخله، ما ته یې راوړه، ما ساته. نو ولې مال زه خو پایشنه یم؟ زه ولې ستا سره ژوند وکړم؟ ما په ټولنه کې دا ماته په افغانستان کې ترجمه سول، ټوله هغه نجونې چې په اخلاقي فساد اخته وې، ټوله هغه نجونې چې په دنیا کې دا رقم کارونه کړي وه چې و خلکو ته یې بلا د مخ ښکاره کېدو مخ نه درلودي. که راولاړ سي دغسې رقم یو ناټک میړه سره واده وکړي، بلا چې هر چا سره بېدېږي، د هر چا سره رابطه نهسي، هر شی چې کوي یې بلا ایله دا یو بې غیرته یې ځان ته پیدا کړي، بې غیرته نه ورسره یي. زه وایم یو ښځه چې عفت ولري، یو ښځه چې عزت ولري، یو ښځه چې واقعا میړانه یي، هغه باید دغه رقم یو ناټک نارینه د ځان سره ونه ساتي. ماینه باید د ځان سره ونه ساتي. هغه ښځې چې په کور کې د ځان سره ماینه میړه درلوده، یا میړه یې د ماینې په رول کې راغلی و، هغه ښځې باندې پوه سه. نو خو دا ښځه یو د ضعف نقطه لري، ولې نه جلا کېږي؟ د کوره چې وشروزه خر بې غیرته زه خو تا نسم ساتلی برکوش. یو ښځه چې غرور ولري هغه میړه نه ساتي. یو ښځه چې په ټولنه کې بې شرفه نه ثابته سوې، هغه میړه نه ساتي. ورسه پسې وایه اخله وځه د کوره بې غیرته، زه چې نسم ساتلی. دا چې میړه ساتي، میړه ته ډوډۍ ورکوي، میړه به دا چمنه درته کوي، که را درسې مړ درته کېږي، دا ښه نه. یو بامسؤلیته ښځه، یو ښځه چې غرور لري، هغه دغه رقم اشخاص نه ساتي. دا باید ښځه ومني چې میړه په کور کې رئیس دی، میړه په کور کې ته ډوډۍ راوړي، نفقه د میړه په لاس کې ده. که چیرې ښځه کار کوي، هغه چې خپل خواهشاتو ته رسیدګي کوي،
ښځه مثلا کار کوي کور ته چې ښایسته غالۍ راوړي په خونه کې دې اواره کړي. ښځه کار کوي کور ته چې پردې راوړي. ښځه کار کوي کور ته چې لوښي رانیسي. نه چې بېنډیو بانجانو مستي او ډوډۍ ښځه راوړي میړه جان ناست وي هغه دی راوړي زه ناست یم بې غیرت. نه، ډوډۍ باید میړه راوړي، نفقه باید میړه راوړي. ضروري کالي چې هره ورځ اغوستل کېږي باید میړه یې راوړي. اوس که میرمن معاش لري هغه ځان ته ولاړ سي او ښایسته کالي رانیسي وکړي. دا په دې معنا نه دی چې میړه ساتي. هر څوک چې میړه ساتي هغه سمه ښځه نه وي. سمه ښځه میړه نه ساتي. زه خپله د دې خلاف یم. په کورنۍ کې باید رئیس میړه وي او دوهم نفر ښځه وي. که چیرې دغه سیسټم سره ګډ وډ سو په دې پوه سو چې په دا ښځې کې یو عیب سته، یو څه پکښې سته چې سترګې یې ټیټې دي، ولې نه سي پسې اخیستلی وځه پوره کوم شي نه کېږي میړه وساتي. بې غیرته انسان دا رقم کار مه کوئ. خپل مسئولیتونه ومنئ. دغه مسئولیتونه چې که چیرې دغه رقم ژوند کوئ خو ښه ترسه او که داسې ژوند نه وي ګورئ د میړه احترام باید وسي تر څو میړه د شجاعت احساس وکړي. د میړه سره خواخوږۍ او ملګرتیا ولرئ. په غریبي او په هر شي کې شکر وکاږئ. قناعت ورسره وکړئ. د میړه د عیبونو په لټل مه کوئ. عفت او سترګې مو وساتئ د نامحرمو څخه. د کورنۍ مدیریت پلان جوړ کړئ. عاطفي او رواني مینه ورکړئ. که چیرې مو دغه شیان ورکول او په مقابل کې میړه ستاسو سره ښه ژوند کوئ، مثلا د کور خرڅ یې درکوئ، دې پالل یې. په مخکینۍ ویډیو کې ما د میړه مسؤلیتونه ویلي دي. که چیرې دا شیان یې کول که ښه تشه که نه کول بس محکمیت ورته دا میړه زه نه غواړم، دا زما معاینه سوې ده، زه نه غواړم میړه سم، زه یو ښځه یم، زه غواړم دوهم مقام کې واوسېږم، اصلا نه غواړم میړه سم. قرار برسي محکمې ته ځین جلا سي.